अस्सलाम वालेकुम بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ د string او immutable مطلب چې یعنې string نه بدلیدونکی ده نو د دې په اړه به وغږیږو. نو راځو دلته ما یو string مې دلته ذخیره کړی په یو وریبل کې غواړم چې دا زه یو انډکس او یا هم یو حرف بل حرف تبدیل کړم. مثلا name دا یو وریبل ده د ده انډکس مثلا دغه آی چې ده زه غواړم چې په یو انډکس کې پروت ده دا زه یو بل حرف ته تبدیل کړم. نو غواړم چې دغه د یو انډکس حرف یعنی آی دا زه ای ته تبدیل کړم. نو دا کار که چېرته موږ دا په پرنټ کو نو دا امکان نه لري. نو د دې په خاطر دې ته immutable ویل کېږي. که چېرته اوس موږ وغواړو دا په یو نوي وریبل کې ذخیره کړو نو بیا موږ کولی شو چې دغه کار اجرا کړو. نو زه راځم دا د ریپلیس میتود په واسطې سره دغه عمل اجرا کوم. مثلا زه دلته لیکم چې name dot replace که چېرته موږ دا د ریپلیس میتود په واسطه سره اجرا کړو نو دا به موږ ته دا کوم حرف چې موږ غواړو تبدیل کړو نو دا به موږ ته تبدیل کړي. ځکه ریپلیس چې کوم عملیه اجرا کوي هغه موږ ته په یو نوي وریبل کې ذخیره کوي او شو کوي. نو د دې په خاطر باندې دا په ریپلیس میتود کې چینج کیږي. نو تاسو ګورئ دلته آی په ای سره تبدیل شو. که چېرته زه اوس وغواړم دا په یو نوي وریبل کې ذخیره کړم مثلا n underscore name new variable equal to name dot replace I comma نوی حرف چې کوم غواړو هغه ورته ور اضافه کوو. هغې نه وروسته غواړو چې اوس یې پرنټ کړو n underscore name پروګرام رن کوو. ستانه وګورئ دلته هم آی چې ده په ای سره تبدیل شو. که چېرته زه وغواړم چې دا په یو وریبل کې ذخیره نه کوم نو name dot replace دا کوم میتود چې موږ مخکې کار کړه او خو موږ وریبل کې ذخیره کړه. زه اوس غواړم چې وریبل کې نه ذخیره کوم همداسې ریپلیس کوم په خپل سټرینګ کې نو دا کار به هم ونه شي. ځکه دلته وګورئ آی موږ ته په ای تبدیل نه شو ځکه چې دا موږ ته هماغه خپل کوم وریبل چې موږ ورته ورکړی هماغه موږ ته پرنټ کوي او ریپلیس چې دا نوی وریبل موږ ورته ذخیره نه کړ نو په نوی وریبل کې ذخیره نه کړ هماغه کوم شی چې موږ لیکلی و په سټرینګ کې نو هماغه موږ ته شو کړ. نو هیله لرم چې د immutable په مطلب سره پوه شوي یاستئ.